بسم الله الرحمن الرحیم. نن ستونزو سره د مبارزې په اړه خبره کوو، د ستونزو څخه د خلاصون په اړه. پوهیږئ ډیر وخت موږ کله چې له ستونزو سره مخامخ کیږو، کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو ستونزو حل لارې په خپله ولټوي. کیدای شي چې تاسو هم په ژوند کې بعضې وخت له ستونزو سره مخامخ شئ او لاره در څخه ورکه شي چې خپلې ستونزې څنګه حل کاندئ. د دې لپاره درې مشورې نن در سره لرم. لومړی مشوره دا ده چې هر کله چې په هر څومره پیچلې ستونزه کې مخ شوئ او په ستونزه کې ولوېدئ، لومړی توجه مو دې ته وکړئ چې دا ستونزه څرنګوالی یې څنګه دی، څومرهوالی یې څنګه دی، تاسو ته یې زیان څومره دی. کله مو چې ستونزه کیچ کړه، درک مو کړه، پوه شوئ چې تاسو ته زیان څومره اړوي، تاسو به په خپله په اسانۍ سره وکولی شئ چې له هغې څخه د نجات لاره ځان ته ومومئ. یعنی تاسو خپلې ستونزې په خپله درک کړئ، نه داسې چې تاسو نورو ته کښېنئ او ورته ووایاست چې کاکا، ماما او وروره زما ستونزه را حل کړه. لومړنی کس چې ته یې هغه ته په خپله یې ستونزو حلولو لپاره، نه دا چې نور ستاسې ستونزې حل کاندي. دویمه خبره دا ده چې د ستونزو په اړه معمولا هغه وخت چې کله تاسو په ستونزه کې وئ، فکر وکړئ چې دا ستونزه مو څنګه حلوئ، هغه څنګهوالی یې ځان ته پیدا کړئ او حل لارې چارې وګورئ. د دې لپاره تاسو له نورو سره مشوره هم کولی شئ، خو داسې چې ګورئ ومو نه غولوي، نه داسې چې د هغوی سره مشوره وکړئ چې تیر مو باسي او تاسو د تل لپاره په خپلو ستونزو کې پاتې شئ. داسې خلکو سره چې ستاسو ډېر نږدې کسان او ستاسو خواخوږي وي. دویم داسې تاسو د خپلو ستونزو حل لارو لپاره لوست وکړئ، هغوی ولولئ چې له ستونزو څخه یې څنګه ځانونه ژغورلي وي. ما په لومړیو کې اشاره ورته وکړه، کله چې تاسو خپله ستونزه درک کړئ نو د هغو ستونزو په اړه ولولئ کومه چې تاسې یې لرئ. ډېر خلک په دې دنیا کې شته چې ستاسو غوندې ستونزې یې حل کړي وي او ترسره کړي وي. د همدې لپاره د هغوی سرنوشت به تاسو ته ډېرې لارې در وښیي چې څنګه په اسانۍ څخه له ستونزو څخه ځان وژغورئ. درېیمه او وروستۍ خبره د ستونزو څخه د نجات لپاره دا ده چې تاسو په خپل ځان باندې معتقد اوسئ، په ځان باندې باور ولرئ. خدای ته مو کښېنئ، تکې تنها کښېنئ، ورته سوال ورته وکئ، غوښتنه ورڅخه وکئ چې ستاسې ستونزې حل کاندي. هر څومره چې خدای ته ځان نږدې کړئ، هغه ته په عاجزانه ډول کښېنئ او خواست وکړئ، همغومره به خدای ستونزې حل کاندي.